سین چې په پیغمبرۍ ورکولو کې عقل کار نه لري د خدای خوښه ده دغه رنګې وروڼو د دې پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل هغې دلیل ته معجزه وایي نو دام د انسان په عقل نه ده دام د خدای په خوښه ده کله چې الله وغواړي نو د دې پیغمبر نه داسې یو کار ښکاره کړي چې هغه د عقل نه ډېر زیات اوچتي عرف او عادت کې هغه څوک نشي کولی او کله چې الله وغواړي نو نه ښکاره کوي حضور پاک نه د مکې خلکو یو ځل مطالبه وکړه وی مونږ له یو معجزه داسې راکړه چې هغه زمونږ د خوښې وي وی هغه څنګه وی هغه داسې چې مونږ او ته ناست یو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه را روان دی او هغه د مونږ په نومونی مثلا د ابوجهل په نومې او خدای ورته خط راولېږي مونږ ګورو چې خط دغه ځای نه را روان شو مونږ له راورسېد او په هغې کې یې لیکلي چې دا زما پیغمبر د ایمان پرې راوړی نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي الله وایي دا خو د بېعزتۍ خبرې دوی کوي د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهي تور ته تورات یې راوړوي دا خدای راکوي نه منو هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوست نابود کړ هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پورېسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل ترنجبین او مړزان او سیسې به ورته راتلل هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به په سر د وریځې سورې سره د دې نه هغې بعضې کسانو ووایي نه مونږ بوده چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی ښځه ډېره ښه ده دا به مو کوو فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې نو موسی علیه السلام کوهي تور ته دوی بوتلل وی الله دوی سره څو خبرې وکړه ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی نو دی بیا څه مست شو وی نه مونږ ته خدای ځان وښیي ارنا الله جهرة چې مونږ ووینو فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون نو یو مضبوط ګرس پرې راغی یو تندر دوی کتل یو بل ته اوساګانې ته ووتې الله په دې پوهېږي الله وایي چې ښه که ته وله معجزه دا راوباسې نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلما فی السماء اسمان ته په وړو نو که معجزه راوړې راوړه ده نه خو دا معجزه دا خو دوی بیا د بیا کوي بیا به وایي چې ښه مونږ ته خدای ځان وښیي چې دا خط رالیږي نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي که دی ویلی وي ښه مونږ ته خدای ځان وښیي دا بیا به څه کوو دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده چې خدای غواړي نو وشي چې خدای ونه غواړي نه کېږي یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوږې نارې تېرېدلې په صحابو به لوږې او نارې تېرېدلې او په خېټه به یې کاڼي تړلي و کاڼي لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې نو حضرت ابوبکر صدیق ولا مخې نه ورغی نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو ده بار وتو ټیم نه دی غرمه کې خلک خوب کوي وده کېږي دې وخت کې څه کوې د الله رسول وي راووتم خوب نه راته نو مې که زه رسول الله مبارک ووینم او دې مخ مبارک ته ولې لږ وګورم لږ ساعت پس حضرت عمر مخې نه ورغی عمره دې وخت کې څنګه راووتې بس عمر خو جذباتي و وی صاحب لوږې را په مخه کړې خوب نه راته حضور پاک وفرمایل زه موږ ما ته هم لوږه لګېدلې ده وی ځې چې ځو یو صحابي دی حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه ترمذی شریف کې دا حدیث دی د هغه باغ ته لاړل
نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه موسېدله بچي به موسېدل باغ کې به یې باغ نه به یې دیوال تاو کړی او دننه و پکې کوټه وه نو ده سره ښځه اوسېدله نو چې دې ورغې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړې این صاحبکې ملګرې دې څه شو هغې ورته ویې تلې دې اوبه راوړي لکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې نو بعضې کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې نو یې اوبه راوړي خوږې اوبه دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغی او مشکې غاړې ته اچولی نو نبي علیه السلام ته م ورته غاړه وته حضرت ابوبکر ته م ورته غاړه وت حضرت عمر ته م ورته غاړه وت مشکې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو څادر یا بستر خور کو او درې واڼې پرې کېنول ګوره د سور وزو نار او اوږې دي موجوده نه ښکاره کېږي ابوالهیثم رضی الله عنه لاړو د کجورې نه یو غونچکې را پرېښ کړو او نبي علیه السلام ته یې مخکې کېښود حضور پاک ورته وفرمایل ابوالهیثم تا به پکې موږ له پخې کجورې را غونډې کړې وې نو غونچک ته ولې راوشوکاو وی د الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان له خپله پکې خوښې کې که پخې خورئ که کچه خورئ او بوسر ورته وي نیم پخته چې کم یم خوښي او بیا چاړه راواغېسته او څاروي یې ولالالو نو حضور پاک ولا آواز ورکړ وی لکه ګورې ته خو موږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې خو ګورې ذاتو در د پیو والالاله نه کې چې تاسو له پی کوئ هغه وی ښه نو چیلې یا ګډې ولالال که نو هغه یې پوخ که نو نبي علیه السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې وکړ او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې نو څه وایي ګوره د څو ورځو اوږې او نان او صحابه د څو ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلي حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي یخې اوبه دي ماء بارد او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړی چې د الله د نعمت به ډېر زیات قدر کاو دا به نه وي چې دا خو ما 3 ورځې پس ومونته دا مې میاشت پس دا خوراک وموند دا خو ما خېټې پورې کاڼې تړلي دي دا خو داسې وږي ومونږ چې موږ له د غرمې خوب نه راته د نعمت قدر به کوې نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته یو یې ښځه او یو دی دی نو نبي علیه السلام ته ورته ووایي وی لکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دې نشته وی او وی چې ما له کله غلامان راشي چې یو دله درکړم نو نبي علیه السلام له چا یو 2 غلامان راولېږل نو دې خبر شو نو ورغی وی د الله رسول تاسو ویلي یو دا 2 غلامان دي اختر یو پکې خوښ کا ایهما شئت چې کوم دې خوښ یې ځان له خوښ کا هغه وی د الله رسول ترا له خوښ کا نو پیغمبر علیه السلام فرمایل خدای بوزه دا مې په منځ لیدلی دی دا منځګزار دی دا پکې بوزه نو خو ګورې واستوصي به معروفا نیکي ورسره کوه خیر ورته ورسوه ګورې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه خوراک ورکوه اوبه ورکوه کار پې کم کوه غصه ورته مه کوه وهیمه نو لاړ ښځې دی غلام بوته وی ښځې وی نبي علیه السلام خو دا غلام راکړه وی راته یې وی چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه ښځه یې څومره عجیبه ښه ښځه ده وی ای سړیه وی د پیغمبر علیه السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی هله به ورته رسو چې ازاد یې کړو ځکه وایي ښه سلوک وکړه نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو سره پې خپل خدمتونه کوم وی ځه هو حر لوجه الله وی د خدای په نوم آزاد دی رامره آزاد ایک صحابه به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کوه حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې آزاد یې کا د هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه هغې بس ښه سلوک دا دی چې آزاد به یې کړو نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله نو نبي علیه السلام څه وایي وی هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا دا دې ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه دې ته وه هغې له به یې خشاک راوړو هغې سره به یې خشاک نیماو هغې له به یې خدمت کاو لیکن وایي نه
د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه راشه آزاد به کړو مونږ کوو خپل خدمتونه نو چې چاله خدای ښه مشورې والا ورکړو نو دا کامیاب شو او چې چاله خدای خراب مشورې والا ورکړو دا بیکاره دی خبره مې دې پورې کوله چې دا د په نبي علیه السلام لوږې تېرېږي او نهرې پې تېرېږي لیکن خېټې پورې کاڼي تړي بل دی څه چل کېږي بل دی څه کېږي بل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی خوراک نشته چا سره شته او چا سره نشته بلکل وږي دي صحابه حضور پاک وفرمایل که چا سره سوي راوړی نو چا یو کجوره راوړه چا یو لپه ستوان راوړل چا دوه لپې راوړل هغه میدان کې واچول نبی علیه السلام مبارک هغه وړه قولټول یې یو ځای کړل ویې راشئ وړی هر یو ته لوښې ډک یې وړه هر یو ته لوښې ډک یې وړه دا معجزه شوه د نبی علیه السلام نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچوي چې داسې کېږي کله و تړه کې نه اچوي چې داسې نه کېږي نو معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي او که الله نه غواړي نه ښکاره کېږي او معجزه څه شی دی دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي نو یو دلیل غټ دا معجزه ده په ترمذي شریف کې حدیث دی یو باندې سي راغی حضور پاک مبارک ته کېناست نو نبی علیه السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی نو نبی علیه السلام وفرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم او دا د ځمکې ته راښکته شو ځمکې له راورسي او بیا ورته اشاره وکړم او خپل ځای نه واپس ورسي اوبه منې هغه وی بلکل یې منه دا اوس معجزه شو دا اوس الله نه کې واچوي حضور پاک ته د انسان دړو د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی ته به نه خبره اوس تاله ته به خبره راغورځولي نو که عام نیک سړي ته زړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي الهام ورته وایي او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي هغې ته منکشف وایو پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي خو د منکشف الهام څه یقیني شی نه دی او د پیغمبر کشف الهام وحی وي هغه مضبوط او یقیني خبره نو وی که داسې وکړم اوبه منې هغه وی او بلکل نو حضور پاک د ولې غونچک ته اشارت وکړو نو غونچک ځمکې را راورسېد نو بیا ورته اشارت وکړو نو واپس خپل ځای له ورسېد بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي نو بانډیسي کلمې شهادت ویو خدای پاک مسلمان کړو لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي منلې نه دي خو چې غوښتي دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي دي لکه د هغې زه د یو دوه درې مثاله درکوم ابو جهل نبی علیه السلام ته یو معجزه راته وښایه څه معجزه وایي دا سپومۍ راله په منځ دوه کړه نو څونه غټه خبره ده او دې وخت کې نبی علیه السلام په جبل ابي قبیس د پاسه ولاړ و شپه ده او دا ټول کافران مشرکان ته راته دي مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده نو دا به دې ونه کړي چې نه مونږ به ورپسې لاسونه وټاپو فسادیان خلک دقه وي د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي نو پیغمبر علیه السلام یې حکم داسې وي او نو نبی علیه السلام سپومۍ ته اشاره وکړه نو سپومۍ په میان دوه ځایه شوه نیمه د غر نه یو خوا شوه نیمه د غر د پاسه بیوسم اقتربت الساعة وانشق القمر قرآن شریف کې الله فرمائے وی دا د قیامت نښې دا د قیامت نښه چې وی کتل وی دا دې خو په موږ نظربندي وکړه جادو دې وکړه جادو نظربندي وی ښه نظربندي خو په تاسو کوم که نه وي او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي هغوی راشي هغې ته تپوس وکړئ چې دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو له تپوس وکړئ نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس څوک شل ورځې پس څوک 15 ورځې پس نو دوی به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کې وي ښی په پلان کې شپه خو هم څه ناشنا شي نه ولیدې یاره وایي نور ناشنا نه خو دا سپومۍ په میندو شوې وه وی ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل
یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېری نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نه شي کولی یاره وایي ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده که د مکې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیه السلام یې خپل مشر ګڼلی وي خو د هغه مشري تله که نه نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او دې ابوجهل لرګي را خلاص کړل او داسې پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکړه غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې ډېر خفه او پریشانه حضور پاک کور ته نه نو دا حمزه رضی الله عنه یې ترو د هغه یو وینځې دا حالت ولیده نو راغی نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته یې وویل یاره وی نن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم ابو جهل وره ډېر وواو او وینې ترې روانې شوې هغه ورته غږ هم نه کوه پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوي بدل به هم نه هلي هېڅ به نه کوي ډېر تکلیف یې ونه ورکوي نو چې حمزه ښکار له تلي و حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیه السلام چاچي وه د ده ښځه هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم ورواره چې دی د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله دوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی ښځه ورته وایي وی هغه څنګه یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کوي دشمن به هم پرې ودړدېږي دشمن به هم پرې دړدېدلي ښځې وایي څه چل شوی دی وی ابوجهل نن ډېر غزارونه ورکړي دي دومره چې وینې ته وبهیل وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېشته اړوکې نه ناسته والله که اوبوس کم ډوډۍ خورم تر څو چې مې نه د یتیم ورواره بدل نه اخېستې نیغ لاړ ابوجهل ملګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کوه ابوجهل یې د سر نه راوبراو او داسې یو ډبه او داسې چې سر یې وله مات که وینې په ابوجهل را ماتې شوې او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم ورواره دی د ده څوک شته نه د ده د دې دونه بېوسه شو بېکسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی او زه د دې ورواره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زورې راپاسه داسې وشلقه ابوجهل چې وینې ترې روانې کړې چې کور ته راغی نو پیغمبر علیه السلام ته یې ورواره وی بدل مې در راواغېسته تا نه وینې بهیولې وې ما ترې له زیاتې وینې وبهیولې او سر مې وله مات کو ټول وجود یې د وینو شور پوړ دی خوشحاله شوې حضور پاک ورته څه وایي هغه وخت سره خپلې وینې هم پاکولې وی ته په دې نه خوشحالېږم حیران شو وی په څه خوشحالېږي وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شو کلمې شهادت وایي ما که خوشحالېده ما بدلې ماله زه خو الله را لېږلم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کړم نو ما ته به څوک کنځل کوي څوک به مې وهي څوک به مې شړي څوک به یو څه وي څوک به بل څه وایي نو ته به زما د چا نه بدل اخلي زما ژوند خو همدقه دی اوس زما ژوند کې اوس دمه نشته آرام نشته سکون نشته زما ژوند ټول د دقه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی څوک به مې په کاڼو ولي څوک به مې کنځي په دې نه خوشحالېږم په بدل په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه الله یې ومنه وی خر واره په دې خوشحالېږي وی ښایې راته کلمه حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړ ابو جهل خدای وساته خدای هلاک کړ او دومره سخت ظالم چې یو ځل دومره ظلم وکړ چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نه شي او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنې جاور کړه لکه د خون په شان دی دنې ولا خېټه جوړه کړه جوړ یې کړه او سر یې ولا تنګ کړی مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پرېږدي چې دې راونه ځي
او د پاسه په نری نری سانګي کې خودې او د پاسه په خوره واچوله چې چاته پته ونه لګي دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړه لټ او ځان یې د قصده نه جوړه کړو نو د حضور پاک مبارک عادت خو به ده و چې څوک به بیمار و که کافر به مو تپوس ته بیته د قصد یې ځان نه جوړه کړو چاته یې ورشئ محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم ما ورته مه یادوئ خو خبر یې کوي چې ناجوړه دی نو چې راځي نو په دې لاره کې د کوي کې به وغورځېږي نو بس پکې به ختم شي نبی علیہ السلام چا خبر کړ چې ابوجهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خوی ورکړې قرآن وایي انک لعلی خلق عظیم تا له خدای لوی خوی درکړی دی عظیم خوی نو چې پیغمبر علیه السلام راته و د کوي غاړې ته نږدې شو نو جبریل ورله راغی وایي مه ځه ولې وایي دا خو تا ته خوره ښکاري خو لاندې چخ کې بندګي پکې پروت دی او داسې ناتاترین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي مزه نو حضور پاک واپس شو نو چې واپس شو نو ابوجهل ته چا وایي چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو نو بس دو خدای ړون کړونکي بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړونکي هغه دغه ته چا وی ملا جرګک ته ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلوموي قرآن شریف کې راځي نو ملا جرګک تاسې د مثال دی ملا جرګک ته چا وی وایي په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه یې نه او وایي چې ښکاري درته لټې ښودي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به یې ورته ښودې پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې نو موږ هم واړو دي خلکو به ورته لټونه یې ښودل نو هغه لټ به یې داسې جوړ کړو چې هغه به یې په اوشګو کې پټ کړو او صرف دانه به یې بره ښکارېده چې کورکوړه به راغله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به پرې راتاو شو نو ګیره به شوه نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ورته څه وایي او ورته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو ړنده کڼه شم او پې نه شم نو چې ورشم ټس رانه وباسي نو ابوجهل ته چا وی بیا خو راغې تپوس ته دی خو د دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس ړوند کوڼ شو اړو پوه نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو پرېږده اواز ورکوم چې راځه راځه ما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوه نه شو نو مکه خپل کوي کې ورپرېوته عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوی په غاړه لار شي بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي نو حضور پاک ته کنده کدوره نو پکې وغورځوي نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتل د استې نو استې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی یو لټ جوړ کړی هغې خو سر تنګ و او یې لاندې نه پلن او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو د په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه یې راوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا راایستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته غاړه به نور هم ور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دوی مړ شول پکې دننه چغې وایي نه رسۍ کې باندې راوځي لکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رایستې نو ده ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک د چارې راشه هغه سړی کوي کې پروت دی او د چار ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وی که نه مې خبرې چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی د یو څو څاڅکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوي کې دې خاښ کړم یا غونډه بشیرجان مې پې ورغورځاو دی ولګې چې سم برابر شي نو نبی علیه السلام مبارک ورته ودرېده وی راودې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راوباسم چې ایمان به راوړې دا اوس ایمان راوړې نو دې لاس باندې دې راوباسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راوباسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم واده ده
نو رسول الله مبارک لاس ورخکته که وروچته که او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورخکته کړه او په هغې راوویو سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویوسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه یاره وی ډېر غټ جادوګر یې ډېر جادو یې چلېږي وی نه منه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې ویلې دلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک وفرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابو جهل حال ماله راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې مونږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو یې ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دی داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ نو یو وخت کې مال یو سپېړه را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدن خو ته مخکې کړم نو په دې سینه مې وله یو خپل مضبوط ټوپ مې وله په سینه ووه نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځل یې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وایي په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه به د بل چا لیدي وی ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پکې ما وی نبی علیه السلام لیوړم قبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت یم د سردار سر به ښکاري ګوره قبر ده وی مې چې دار باندې پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو دنه ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر دنه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس دې څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړې یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي او چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو ورو زیاتېږي بیا ګناه وکړي ورو ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک د اړه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې له تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دې بس مهر جباریت دې ته وایي له تور شو تک تور دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه نو د ابوجهل له تور وړو نو یې سر مې ته پرې کړم او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله رسول دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبي علیه السلام مبارک ښکاره شوي دا د نورو پیغمبرانو وې خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وې خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده
او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دي نو شته معجزې شته. لکه زه به یو مثال درکړم. د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات هغوی به جادو کاو. د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول. د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و. ساحرانو له به پیسې ورکولې دولت به یې وله ورکاو. نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل. موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته یې وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو. نو هغې ونه منه. نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله. د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې. اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو. دا شیخ خو نه راوچته نه کړي. هله موسی شی نیسه مار راونیسه ګورې په موږ پسې راغی. موږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه و او څوک وایي اویا شو څوک وایي اویا زره. دا ما وی چا شمېرلي دي د دستونه به چا شمېرل څه. لکه مطلب دا دی چې د یرې نه په سړي خامخا دستونه لګي. څوک 500 یادوي او څوک 600 400 چا کاپي او قلم راغشتې او شمېرلي دي. نو د دې مقصد دی چې دا څوک وایي دستونه نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک وایي یارېږي لکه پرتوګ ولا وګورئ. دا یو مقوله غوندې ده. او څوک وایي لکه ده خو به ډېر دستونه کړي. نو ابو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته کړه. نو هغه وایي چې دا خو جادو دی ورېږه جادوګر دله راغونډو. نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ کړه. نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده. هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل. وی موعدکم یوم الزینه د هغې دغه ورځ باندې شوه. او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولېږل. وی چې څومره جادوګر یې راشي. نو جادوګر یې راغونډ کړل. مصر خو د جادو دی اوس هم مصر کې جادو شته. او ټولو ورته وی ښه که مونږ د موسی دله پړ که بیا به سي. وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې به ډېره ښه. هغوی رالل او دنیا راغلې ده او هغوی کونټۍ او رسۍ په میدان وغورځولې. هغې نه ماران جوړ شو لقېدل. فإذا حبالهم وعصيهم څنګه دي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. په حقیقت کې ماران نو جوړ شوي خو نظر بندي غوندې چل یې کړی نو هغه به لقېدل. نو خلکو یې وګوره. او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم. ډېر لوی جادو یې غورځاو. قرآن وایي لوی جادو یې پیش کړ. تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شو چې خدای دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي. هر یو جادوګر رسۍ غورځوي. د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو. دا به څه کېږي. الله ورته پام کوه ګورې ونه یېرېږي. فکر مه کوه مونږ دې ملګري یو کونټۍ دې غورځوه. چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسیو کو لرګونه ماران جوړ کړي ول واقع تېر کړل. خېټه یې هم غټه نه شوه. بس جادوګرو خو پوه شو. ګوره ملا پېژني. ناتخوان پېژني. جادوګر پېژني. بس هغې خو پوه چې دا خو جادو نه دی. بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی. ټولو په یو ژبه وې چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان دی. ټول توبهګار شو. دا معجزه وه د موسی علیه السلام. او سیبه لاس به یې دغه کې ومنډه دې ترخ کې او چې راوبیسه د لاس نه به یې لکه د سپومۍ رڼا تله. لیکن چې موسی علیه السلام لار معجزې هغه سره لوی معجزې وې. ګورې معجزه خو د پیغمبرۍ دلیل غټه معجزه. ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل. موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر و. خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه. بس کونټۍ وروسته وه خو د هغې نه چا مار نه شي جوړېدی.
حضرت عیسی علیہ السلام زمانه کې د حکیمانو او ډاکټرانو لوی رواج و ډېر لوی طب و د زمانې لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ورته یو د برګي برس او دویم چې کم سړی لون دی لون اوس هم د علاج نشته حضرت عیسی علیہ السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به پراخ که خدای به جوړو او چې کم سړی به ړوند و بلکې پیدایشي ړوند دا لږ خطرناک ړوند دي چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړو او دا خو لا وړې خبرې دي چې برس والا او ړوند جوړېدل دي په قبر به ته او چې مړي ته به یې اواز وکړې قوم باذن الله نو مړی به هم جمدې شو د حد نه به راووت نیغ به ودرېد دا غټې معجزې وې خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې مو ورسره لاړې ختم دا د هغه پورې وې د هغه نه پس دا معجزې نشته صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای وله اوښه ورکړې وه دې ته مطالبه کړې وه قوم کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا پکې نه وله دنیا وه چې موږ له داسې یو اوښه راوباسه چې موږ له پی راکوي ډېره ښه ده نو اوښه راووته نو اوښې به دومره پی کول چې ټول به پې مړېدل کېناستېدل به وله شله به نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دی د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکئ دا به څکي او دې پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې څاریږي نو په هغوی بده ولګېده چې دا ولې نو هغه اوښه یې زخمي کړه نو خدای پې عذاب راوست دا معجزه د صالح علیه السلام صالح علیه السلام ډول معجزه هم ختمه شوه عیسی علیه السلام نه دوی مطالبه وکړه یو درستخان د خوراک پکار دی ما نه وي دا چاټیان خیټور هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړی سپېره بچو نو درستخان هل تستطیع ربک دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په مونږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او مونږ یې خورو خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ د دین وغواړئ د آخرت وغواړئ د جنت ته پیدې وغواړئ نو څوک د اوښې پی غواړي څوک من او سلوا غواړي او څوک دغه غواړي دستخان ظالمانو سم شی غواړي وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی طاقت یې شته که نشته الله ته یې سوال وکړو خدای دا معجزه ښکاره کړه نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه دی به راغون شو نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه د هغه سپینې وریځې په منځ کې به درستخان نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله نو درستخان به دوی لیده نه نو بیا به تې وریځ ختمه شو درستخان به په ځمکه پاتې شو نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و غټ رویت کړې لوګې به تې خته او گیر چاپیره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو کې نو دی به ورته کېناستل نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو نو بیا به وریځ راله دستخان به پکې پټ شو نو بره به وخته نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکړې هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې دا کارونه کې نو هغې وی خو د خبیث بچي و نو هغې وی چې دا چېرته ته کېږي نو چې څنګ بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک چې د پلاسټک دا ګوتې نه وي اوس خو ښه دی چې پردي واده لري دا سره د پلاسټک ګوتې وړي سړي دومره روجې نه خوري لکه ښځې چې خوري او خوري نه کور ته وړي داسې ده که یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی خفه کېږي دی نه بلکې په سنتو د عمل وکړي چې پردي واده لري ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بولي او لرې به وادي چته لرې او د دې لور بچه ته په هغه دغه کې وادي په پېښور کې او په یو دی بل دی به وادي په هغه باجا بابخیل او صوابی کې
او وی بچې ټلیفون نن سبا خو موبایل شته بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی دی واده دی هغه ټول راځي نو هغه هم خپل بچي ټول راولي او دې مور پسې خپل بچي سکول نه مور ته چوټي کی او د سیل مې په واده ورشي او چې په واده ورشي وړومبی غوی راشي نو پلاستیک ګوتې راوباسي مخکې یې ورته تیاره کړي پکې غوړی ور واچوي دا په شریعت کې ګناه ده ګوره تاسو زه پوه کړم زه خو درته ګوره واقع بیانوم خو دا واقع په رڼا کې درته د دین مسلې بیانوم چې تاسو پې پوه شئ په دې باندې چې واده له د یو کس وغواړي یو ور ده چې د دوو درته وایي دوه ور ده چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ور دی بیا او که یو سپینګیري ته وایي چې ته به واده له راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي که دې ورته یاد کړي مې نو تلی شي ولې ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي دې ته دلالتنې ځنه وایي هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه نه راځي ډرایور به ورسره هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یادوي نه نشي ګرځېدی نو او سره پکې خیر دی تلی شي او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړئ دا دې ته اباحت وایي تملیک نه دی ده چې څومره خوړی شي وخوره کور ته به نه وړئ البته که هغه درته وایي چې ځان سره یوسه یا دله په بند کي نو بیا له خبره ده بیا وړی شي نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل په منع دي په شریعت کې دا ګناه ده ګورنو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کې حلال او د حرامو ډېر خیال ساتئ په حرامو خدای ډېر خفه کېږي او رسول الله مبارک فرمایي وایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري نو حرامو نه ځان ساتئ بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي زمونږ خلک دې ځان نه ساتي نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ دا ډېر لوی مصیبت دی نابللې به واده له بلکل نه دی په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي جنټلمین پېژنئ دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستي کباړ کې د 10 روپو پتلون د شلو او د 10 روپو کوټه چولی او د 500 روپو هغه تورې چشمې چولی او کونټه لاس کې اغوستي دا نه لوی سیکرټري جنرال جوړ کړي نور غریب له اردوم نه ورځي خو شکل جوړ کړي بوټان پالش کړي او د اتوار پر ورځ په شادي حال مفتو کې وردن نشي هلته په شادي حال کې ډوډۍ وکړي په شادي حال ورشي داسې شکل یې جوړ کړی چې هغې ورته نه سلوټ کوي سلام علیکم زوی وایي د پلار به مې میل وایي او پلار وایي د زوی به مې میل وایي او هغه داسې شکل جوړ کړی خو پوره پولټیکل ایجنټ ښکاري هغه سیکرټري جنرال ښکاري هغه ته څوک وایي شي چې تا ښکاډ وښایه ښه مزېدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږې وروځي په خېټه لاس راکاږي بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره چې مونږ خو د 300 کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو 600 پرې راغلل مونږ خو د 300 کړو 800 پرې راغلل نو د 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري دا بې دعوته خوري بې دعوته پردی ډوډۍ تلل دا په شریعت کې ګناه ده دا ناروا دی او حرام دی دې له بلکل نه ورځئ چې دعوت د څوک درکړي نو ورځئ به نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ نو دوی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به یې پکې وتړل او تختول به یې ورته نو خدای ورسره څه چل وکړه الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خنزیران ته خدای جوړ کړل کولی شي که نه شي کولی اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړي دي خو ظاهري نه باطني ګورې دا ټول ګند دی ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی زما دا خبرې چې اورې نو خدای دې پرې د عمل توفیق درکړي کوشش کوئ وروڼو چې عمل پرې وکړئ عمل ډېر ضروري شی دی یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورئ او په بل یې وباسئ او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو زه ځان هم یادوم زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه څه ویم په دې مونږ عمل وکړو عمل نو خدای په لږو خبرو کې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده او که دې 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پرې ونه کړو نو تبعي ده نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې لکه د ګوتو مبارکو نه به یې اوبه بهېدلې ګوتو نه به نه بهېدلې دا هسې مونږ خلک وایو داسې نه وه یو موقع نه په ډېرو موقعو کې
اوبه خلاصې شوې صحابو ته تنده ولګېده نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښود نو صحابه وی د دې ګوتو په دې میانځ کې به اوبه داسې راخوټېدلې لکه د چینو په شان دی اوس دا معجزه وه دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل دا معجزه ختمه شوه د هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو نه میان نه اوبه نه دي راوتې